د لوی او سپېڅلي خدای په نامه د خبرونو سرچکي. ترکیه کې د افغانستان د سفارت لخوا د زمري د 24مې څخه لمانځنه. بامیان ته د لوړو زده کړو د وزیر سفر. او په خیبر پښتونخوا کې د سختو سیلابونو جاري کېده. د لوی او مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن یکشنبې د 1404 کال د زمري 26مه نیټه ده. زه عزیزي یم. دا بشپړ خبرونه دي. په انقره کې د اسلامي امارات سفارت د زمري 24مه د فتح ورځ ولمانځله. په دې مراسمو کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت استازو، په کوربه هیواد کې د ګڼو هیوادونو سفیرانو او ډیپلوماتانو، علماو، سیاسي شخصیتونو او په ترکیه کې میشتو هیوادوالو ګډون کړی و. په انقره کې د اسلامي امارات سفیر شیخ صنع الله فرهمند په یادو مراسمو کې ویلي چې د زمري 24مه فتح د افغانانو د اوږدو مبارزې او جهاد پایله ده. دغه راز ښاغلي فرهمند له شته فرصتونو څخه د افغانستان د آبادۍ او پرمختګ لپاره په ګټې اخیستنې ټینګار کړی. د لوړو زده کړو وزیر شیخ ندیم محمد ندیم بامیان ولایت ته د سفر په ترڅ کې له پوهنتون څخه د 620 محصلینو د فراغت مراسمو کې ګډون کړی. ښاغلي ندیم په دې مراسمو کې د هیواد د آبادۍ لپاره پر صادقانه هڅو ټینګار کړی او ویلي دي چې اسلامي امارات ژمن دی ځوانانو ته د زده کړو د اسانتیاوې او د کار فرصتونه برابر کړي. همداراز د لوړو زده کړو وزیر د بامیان پوهنتون د لیلیې لپاره د احاطوي دیوال، داخلي سړکونو او د لمریزې برېښنا سیستم په ګډون د یو شمېر پروژو پرانیسته وکړه. د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ د امنیه قومنداني ځواکونو 18 میله توپنچې چې له پاکستان څخه افغانستان ته قاچاق کېدلې کشف او ضبط کړي دي. د دې عملیات په ترڅ کې لیږدونکی له سیمې تښتېدلی او د امنیتي ځواکونو له لوري یې د نیولو هڅې روانې دي. او وروستی خبر ده چې پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې په تېرو 2 شپو او ورځو کې د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې د شدیدو بارانونو او سیلابونو له امله د مړو شمېر 328 تنو ته رسېدلی او لسګونه نور ټپیان دي. د راپورونو له مخې دغه راز د دې سیلابونو په پایله کې 12 تنو په ګلګیټ او 11 نورو په کشمیر کې هم ژوند بایللی دی. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا په بونیر، سوات، مانسهره، باجوړ او بټکران له سیمو د پراخو ویجاړیو او زیانونو راپورونه خپاره شوي او د مرګ ژوبلې د ډېرېدو اندېښنې هم شتون لري. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښه چل.